अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दा वीडियो د اخره پر را سره وګورئ دې کې مونږ د ماشومانو حواله سره داسې خبره کړې ده ځکه چې اکثر والدین ماته راځي او هغه وایي چې استاد جی زمونږ چې کوم ماشومان دي دا سبق نه وایي، زمونږ ماشومان چې کوم دي دا کمزور دي، زمونږ ماشومان چې کوم دي چې مونږ کله هم سکول ته لاړ شو کنه نو هغه وایي کنه ستا ماشوم دا نشي کولی، ستا ماشوم دا نشي کولی. نو مونږ د خپل اولاد مبارک ډیر زیات پریشان یو. نو مونږ لکه څه وکړو دې باندې زه تاسو یو خبره کوم، دا یو شی یاد وساتئ کنه د خپل اولاد باندې ټرست کوئ، په خپل اولاد باندې باور کوئ. د تاسو د اولاد چې کوم کوالټیان دي کنه په هغه باندې کار شروع کړئ چې الله تعالی ستا اولاد چې کوم دی کنه هغه د څه څه لپاره پیدا کړی دی. زه به تاسو یو وړوکی د مثال درله درکوم او د هغه نه پهله به زه تاسو ته د قرآن یو حواله درله درکوم. قرآن پاک هغه کلام دی چې الله سبحانه وتعالی په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی اور په دې کې الله تعالی چې کوم دی کنه هغه د انسان په باره کې څه وایي. الله تعالی وایي په قرآن کې بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. وتینی یعنی انجیر کی قسم، زیتون قسم اور طور سینا قسم اور د امن والا شہر قسم. سلور قسم اللہ تعالیٰ ہوئی پا زیتون دی میں قسم ہے، پا انجیر دی میں قسم ہے، طور سینا دی میں قسم ہے اور پا امن والا شہر د امن والا شهر د امن والا هغه چې کوم دا کنه چې مکه مکرمه ده کنه په دې باندې دې قسم دی. نو الله تعالی څلور قسم وخوري. اوس ګور الله تعالی ته خو د قسم خوړلو ضرورت نو خو بیا هم الله تعالی چې کوم دی کنه یو قسم خوري کنه د انجیر قسم خوري، بیا د زیتون قسم خوري اور بیا وایي کنه چې طور سینا چې کوم دا کو چې په کوم هغه غر ته وایي چې موسی علیه السلام وتلو او د الله ملاقات اور الله تعالی سره د هغه غره باندې خبرې کوي. اور امن والا شہر چکم دے گا نا یعنی د مکہ مکرمه د دې قسم الله تعالی خوري. نو د دې سلورو قسمو بعد الله تعالی سوي، الله تعالی وایي ولقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. ما انسان په ډېر بهترین سانچه کې مونږ پیدا کړی لکه سلور قسم خوړل نه بعد الله تعالی وایي کنه چې ما انسان ډېر بهترین جوړ کړی اور نن چې الله تعالی سلور قسم بعد ته چې ما ته ډیر ښکلی جوړ کړی او که نن تا ته څوک وایي که نه چې ستا ماشوم څه نشي کولی نو ته به د چا خبره منې؟ ته به د قرآن د منې او که د هغه انسان نه به منې؟ مونږ به ځکه په قرآن باندې خو زمونږ ایمان دی، مونږ خو په قرآن باندې ایمان راوړی دی. نو زمونږ مسله بیا څه ده؟ زمون مسله در اصل دادا چې زمون ماشومان چې کوم دی کنه الله تعالی چې په هغه کې کوم صلاحیت اخته کنه مونږ د هغه صلاحیت معلومات دی. کوشش کوئ صرف یو کار وکړئ کنه د خپل ماشومانو چې کوم صلاحیت دی په هغه باندې کار وکړئ. خالی مازه ماشوم ته دا وخایا چې الله تعالی پتا کې د دې صلاحیت اخته دی اور هغه صلاحیت باندې تاسو کار وکړئ چې کوم صلاحیت الله تعالی په انسان کې نه اخته اور تا هغه کار ته غواړي دا اس کله هم نشي کېدای. دوه ورونه یې کنه د یوې مور نه پیدا الله تعالی دواړه د جدا جدا شان لپاره پیدا کړي. اور ډیر والدین داسې دي چې مونږ څنګه پیدا کو ما ته به څنګه معلومیږي چې زما اولاد کې الله تعالی څه صلاحیت اخته دی. نو یاد وساتئ ستاسو ماشوم چې په کوم ښه کار کې انټرست اخلي دا هغه حوصله کوه. دا ورته وایي کنه چې بچیه ته کولی شي څه خبره نه ده، یو ځل ناکام شوی دې ته ناکامي مه وایه، یو ځل نه وشو کنه دوباره کوشش پې وکړه دوباره به وشي، دویم ځل نه وشو دریم ځل کوشش پې وکړه. همیشه خپل ماشوم ته دا حوصله ورکړه، نور که څه هم نشي کولی، نور که هېڅ سپورټ هم نشي کولی، خالي دا ورته کوه کنه ورته وایي ته بچیه ته خو زما زوی یې ته ولې نشي کولی ورځه پې چې چا دا کار کړی دی کنه ولې د هغه دوه دماغه و چې چا دا کار کړی دی ولې هغه څه خلایي مخلوق و زما او ستا په شان دی بني انسان. نو همیشه د خپلو ماشومانو حوصله افزایي کوئ. هغه یو قول دی کنه په اردو کې وایي که چېرې ته په خپل ماشوم کې صرف دغه یقین پیدا کړه چې ته کولی شي نو ستا د ماشوم په پوره زندګي بدله شي. موږ اکثره چې یو ماشوم کار شروع کوي موږ ته یې نشي کولی دا د تا نه کېږي هغه نه وکړی پلانکې نه وکړی نو ته به چېرته وکړې؟ نه
تب د کمپیریزم چې کوم دا د موازنه چې کوم دا د پلانکی او پلانکی سره به تنه کې یاد وساته تاسو به خپل ماشوم ته وایس کنه چې بچیا تی کولای شي څه خبره نه یو ځل نو شو دوباره کوشش پرې وکړه دوباره نو شو بیا وګوره چې تا کومه غلطي کړې وه دریم ځل کوشش پرې وکړه زه د تا سره نو همیشه خپل ماشومان چې کوم دی کنه دا ګایډ کوئ خپل ماشومانو حوصله افزایي کوئ او چې څومره والدین تاسو د ما سره کنیکټ یاست کنه زمونږ چې کوم چینل لګنا دا تاسو لایک کړئ تاسو دا ویډیو لایک کړئ او زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې کوم دا کنه دا تاسو د خپل ملګرو سره شیر کړئ چې زمونږ د دې ویډیوګان ډیر زیات پښتانه چې کوم دي کنه هغه فائدہ واخلي او دویمه چې تاسو کې څومره ښه کوالټي بحیثیت والدین یا تاسو مور پلار چې د تاسو سره کوم ښه جملې ادا کړې دي دا هغه چې کوم ښه عادتونه هغه موږ ته کمنټ باکس کې ووایاست او چې تاسو په ذهنو کې څومره هم ښه سوال راځي که نه هغه د موږ نه په کمنټ باکس کې ووایي نو موږ په وخت په وخت تاسو ته د هغه جوابونه راکوو او ستاسو چې کومې ښه کوالټي لري که نه نو د هغې ویډیوګانې به موږ جوړوو او د ټولو پښتنو سره به موږ شیروو چې د دې نه زموږ معاشره فایده والي بل وخت ما ته راکړئ اجازت الله حافظ